شمالي کوریا مشکوک بالستیک توغندي تغولې دي. د سویلي کوریا پوځي چارواکي وایي چې شمالي گاونډي یې له خپلو ختیځو سواحلو د سمندر په لور یو مشکوک بالستیک توغندي تغولې دی. له دې سره جاپان هم د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي تغول کېدل تایید کړي او بیړیو ته د پام ساتلو خبرداري ورکړي. دغه هیواد ویلي داسې ښکاري چې یو وسیله یې له ځانګړي اقتصادي زون بهر په سمندر کې پریوتې وي. پیونګیانګ دا ګام تر هغه وروسته پورته کړی چې د امریکا یو الوتکه لیږدونکې بیړۍ سویلي کوریا ته رسیدلې ده چې دغه هیواد ته د امریکا د مرستیالې ولسمشرې کومالا هاریس تر پلان شوي سفر وړاندې د سویلي کوریا ځواکونو سره ګډ پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. نظامي چارواکي وایي که چیرته یا توغندۍ له مدار څخه خارج شي ممکن افغانستان، پاکستان او یا هم چین په نښه کړي.